کراچۍ کې پښتانه نه لکي ها رابطه درې میاشتې بعد کاروباریان دي هغه مارکیټ کې د کسټم والا ورلو ټکانې پر وکړ په هغه مارکیټ کې پر وکړ په هغه مارکیټ زخمیان یې کړل ویې وهل ویې ټکول ذاتوب یې ورسره وکړي ناروا یې ورسره وکړو وروره پښتونخوا ملیون پارټۍ په پښتانه خوا به دی که په پنجاب کې دی که په سند کې دی که په کراچۍ کې دی که مزدوران دي که کاروباران دي که طالب علمان دي که هر پیشې که ټرانسپورټران دي موږ خوا په بدو دا نه کوو او په دې باندې به څوک دغه نه کوي او بل دا دی چې معنا دا د موجوده حکومت څه دی پښتونخوا ملیون پارټۍ دا زموږ ملګرو زموږ کابینټ څه دا مورنۍ ژبې سوله دا تر پنځم کلاس پورې راوستله شان چاپ سو قاعدې چاپ سوې نن جام او د جام اتحادیان هغه پښتانه اتحادیان چې دي دا ختم کړل دا پر هغه ځای ودروله دغه یې کړل موږ وروره دا نه جام ته دا اجازه ورکوو نه د جام اتحادیانو ته ورکوو پښتانه اتحادیانو ته پر موږ باندې به مورنۍ ژبه درئ ملګرو دې ته به اوس تیاري کوو د شیانو ته پښتونخوا پارټۍ به اوس تیاري کوي پر هر موضوع باندې به که خدای کول جلسه به وي جلوس به وي هړتالونه به وي پیجام به وي او دغه به وي په بیاناتو باندې دا مسلې نه حل کېږي په فریاد باندې دا مسلې نه حل کېږي اور پر سوشل میډیا دا د خبرتیا ذریعه دا حل یې دا نه دی حل روډ دی حل ولس دی حل د ولس د کومک غوښتل دي او پر مخ باندې دا کار بیول دي او بل بیا په دا کې دا دی دا د فوج ته کم دغه کې پرون دی بیا یو دغه دوی را برای دغه کړی و اعتصاب بیرو مانه زموږ د صوبې په والا باندې موږ وروره د هېچا اعتصاب نه منو هېچا غم نه منو خدایه مکه چې ګس پیډیم را ولاړ چې دا وایي دا اعتصاب دا رنګه دی پښتونخوا ملیون پارټۍ نه مني هغه وخت یې مني چې د فوج د عدلیه او بیا ټول پالیټیشن پارلیمنټریان ګډ احتساب میکانیزم نه دغه نه پښتونخوا ملیون پارټۍ چې هر میکانیزم جوړ کړي چې دا به دوی د اپوزیشن دپاره استعمالوي او د خپلو موږ دا نه منو خالي به د سویلین دپاره وي موږ دا نه منو د ګوردو دپاره به میکانیزم جوړېږي تر ټولو مخکې به پولیټیشن او د پولیټیشن په مخکې به پښتونخوا ملیون پارټۍ هغه احتساب تاجدري مسخرې به خلک نه کوي بالکل بیا نه کوي زموږ ایوبي ماشاءالله نه دی منلی موږ ضیاءالحق نه دی منلی موږ مشرف نه دی منلی موږ ابل نه دی منلی تا نوم نسو منلی چې پر موږ باندې به فیصلې مطلق کوې نه تا منلی سو نه ستا فیصلې منلی سو نه ستا حکم منلی سو حکم به د آیین مطابق او بل بیا ورونو ما چې ډېر چې میډیا چې دا میډیا ظلم کوي زیاتوب کوي د اسټبلیشمنټ په خوله یې کوي اور ورسره دا ټول د انټیلیجنس ادارو په خوله باندې کوي بیا د ملک میډیا خاص کر زموږ د صوبې میډیا چې ده بیا دا یو بل ځای چې دا میډیا روان دي هلته په ژوب کې لګیا دي هلته په چمن کې چې لګیا دي دا ټول د انټیلیجنس ادارو له کیپټن لخوا را روان دي زموږ د وطن دشمنان به یې روز جوړوي او زموږ د کام رهبران چې دي هغه دپاره به دا کوي د میډیا دا رول موږ نه منو بالکل په اخبار کې د زموږ یوه صفحه نه ورکوي یو لیکه نه ورکوي مګر هغه د میډیا او سیز مالکان چې کوم د انټیلیجنس ادارو په خوله باندې دوی دلته صحافت دغه کوي دا به بیا د ولسي طاقت په ذریعه باندې دوی پر لار باندې بیایو دا ته د دې دغه نسته تله انټیلیجنس ادارې ویرېږي د پښتون بلوچ د 1 کروڑ 30 لک آبادي زه نه ویرېږي انټیلیجنس ادارې له تا یو شی نه اخلي ولس له تا زه په لکونو اخبار اخلي د ولس له بجټ زه تا ته اشتهارونه ورکړي د اربن روپۍ اشتهار ته وړې هر اخبار ور ټلویزیون هر دغه یې وړي ولې بیا ته وړې ته به د ولس غمنې سې ولس کوم حقیقي پارټیانې دي حقیقي قوتونه دي د هغه خبره پر لار باندې به ځې ته به دا کوې تا ته آیین دغه وایي او ته د ولس په جیب باندې چلیږې د ولس په بجټ باندې چلیږې ته به هر وخت مسخرې راخیستې دغه به در اخیستې د خلو کوریج به یې د ډاکوګانو غه به یې د قاتلانو غه به یې د لینډ مافیا کوریج به یې او د انټیلیجنس ادارو جوړ کړي پارټیانو د هغوی نامنهاده مسلط نمایندګانو کوریج به یې د
د پارټۍ د مرکزي مشر غبنۍ، د پارټۍ د مرکزي پارټۍ غبنۍ، د جلسې غبنۍ، د جلوس غبنۍ، د بلوچ سیاسي پارټیان غبنۍ، دا پالیسي پښتونخوا ملي پارټۍ نه مني او د دې خلاف به موږ که خدای کول په راتلونکي وخت چې لږ ځان سره سنبال کړو دا به په مخ باندې بیا وي. بیا په دې کې دا دی